بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ومن اتبع سنته إلى يوم الدين أجمعين، وبعد. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. وقال تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وقال تعالى: إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. صدق الله العظيم. د سعادت ځای بولم چې تاسو غوندې عالمو فاضلو قدرمنو مسلکی خلکو سره د خبرې شریکولو فرصت په لاس راځي او د خپل ولس د خپل نظام له هغو خلکو سره ګورم چې همدوی د دې نظام د بدن دفاعي سیستم تشکیلوي. هر بدن چې دفاعي سیستم یې فعال وي، هغه له بیروني امراضو، بیروني وایرسونو او بیرونی منفی مؤثراتو دا بدن سالم ساتي. او کوم بدن چې دفاعي سیستم یې ناکاره شي، مختل شي، نامتوازن شي، هغه بدن کې ډیر کمزوري خارجي منفي مؤثرات او عوامل هم کار کوي او دغه فعالیت نور هم کمزوري کوي او بالاخره دا بدن لیو مشلول حالت سره مخ کوي چې بدن ورته شل شي او د بدن ارګانونه، د بدن اعضا خپل وظایف یا اصلا نشي ادا کولی یا په ډیر کمزوري شکل ادا کوي او بالاخره د خارجي منفي مؤثراتو په مقابل کې بدن خپل فعالیت له لاسه ورکوي، پرځيږي، ورځيږي، مري. د تاسو ارګان او تاسو قدرمن خلق د یو ملت، د یو نظام، د یو فکر او فرهنګ، د یو ولس د دینی، سیاسی، اجتماعي، فکری، اخلاقی ارزښتونو دفاعي سیستم یاست. په تاسو کې چې څومره نشاط وي، څومره مسؤلیت شناسی وي، څومره خپل نظام سره وفاداری وي، څومره په خپل ولس باندې ترحم وي، په هماغه اندازه به دا نظام استواره وي، برقرار به وي، ولس به هوسا وي، شتمنۍ به خوندي وي، د پردیو لاسونه به لنډ وي، د ولس په پرګنو کې به تشنجات نه وي، نه به قومي تشنجات وي، نه به سمتي تشنجات او تعصبات وي، نه به مذهبي تشنجات او تعصبات وي، او نه به زمونږ توانایي او شتمنۍ په داسې څه مصرفېږي چې باید مصرف نشي. حقیقت دا دی چې د تاسې غوندې خلکو قدر او د تاسې غوندې خلکو مرتبه او ارزښت د نظام تر ډېرو نورو اصنافو لوړ دی، ځکه همدا تاسې یاست چې د نظام نورو اصنافو او نورو خلکو ته د یو پر امنه فعالیت زمینه برابرولی شي. که تاسې خدا نخواسته ویده شئ، د تاسې په وفادارۍ کې له خپل دین او ارزښتونو، خپل ملت او نظام سره یو اختلال راشي، یو ګډوډۍ راشي، دا نور ادارې به یو په بل پسې په خپله فلجېږي، په خپله به د ناکامۍ خواته سوق کېږي. د تاسې
کار د تاسې فعالیت دا د اسلام او د کفر ترمنځ د اوږدې جګړې په مجال کې تر ټولو مهم میدان او سنګر دی، تر ټولو مهم سنګر دی، او تاسې د دې سنګر او د دې میدان تر ټولو مهم پوځیان یاست. عمدتاً د تاسې کار، د تاسې تعامل له ارزښتونو سره، له معلوماتو سره، د وضعیتونو له درک سره، د برداشتونو له درک او تحلیل سره وي. او د اسلام دښمنان هم د همدې کار اهمیت ته متوجه دي او تل یې کوشش کړی چې له همدې لارې اسلامي امت مغلوب کی، اسلامي مملکتونه او اسلامي خاورې تسخیر کی او مسلمان ولسونه په خپل خدمت کې واقع کی، په مفته ډول په خپل خدمت کې واقع کی. مسلمان پوځونه، مسلمان امنیتي جهتونه، د مسلمانو مملکتونو ادارې د خپل ولسونو په خلاف وجنګوي. متاسفانه چې دغه تجربه په تیرو 1.5 کلونو کې د دښمنانو لخوا کامیابه ثابته شوې. د اسلام په خلاف که د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زمانې جګړه وه، د کفارو جګړه وه، نو په هغه وخت کې مسلمانانو په خپل داخل کې یو فکری او معنوي مناعت یا دفاعي سیستم درلوده، او که کله به یو څه کمزوري په دغه مجال کې، په دغه نفسیاتي سایکولوژیک مجال کې یا له معلوماتو سره د تعامل په مجال کې یو څه خلل را پیښ شو، نو بیا به الله تعالی فورا دوی متوجه کول. الله به وحی را نازله کړه چې ای مسلمانانو، ای د پیغمبر اصحابانو، له معلوماتو سره دغه ډول تعامل مه کوئ، دا تاواني تعامل دی. له معلوماتو سره، د دښمن په اړه له معلوماتو سره، د خپل ځان په اړه له معلوماتو سره، د خپل ولس په اړه له معلوماتو سره دغه ډول تعامل مه کوئ. دا ناروا ده، دا حرام ده، دا تباه کوونکي نتایج لري. د دغه وضعیت یو مثال د تاسو په خدمت کې د قرآن کریم له یو آیت واضح کوم. الله تعالی فرمایي: اذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به. په مسلمانه ټولنه کې، په مدینه منوره کې ضعیف النفس، ضعیف الایمان او ناسنجیده خلق چې کله ځینې معلومات ورته راشي، په امن پورې تړلي معلومات یا په ویرې او خوف پورې تړلي معلومات، اذا جاءهم امر من الامن، د امن په اړه یا د بې امنیتۍ او د خوف په اړه یو وضعیت رامنځته شي، معلومات شایعات رامنځته شي، اذاعوا به. الله توبیخا دوی ته وایي، وی بیا یې خپاره کي. معنا دا چې باید خپاره یې نه کي. هر څوک باید له معلوماتو سره مستقیم تعامل ونه کوي. په مسلمانه ټولنه او مسلمانه اداره کې باید یو جهت داسې موجود وي چې هغه جهت دغه معلومات تلقي کی، واخلي، هغه ارزیابي کی، هغه تحلیل کی، د ضعف او د قوت نقطې ورکې وسنجوي، مصالح او مفاسد ورکې تفکیک کی، تر هغې وروسته بیا مطلوبه اندازه درجه په درجه له مأمونو کانالونو نه مخاطبینو ته ورورسوي. داسې نه چې هر چا ته هر څه معلومات په لاس ورځي او هغه یې خپروي. د دې نه یو هرج مرج په ټولنه کې یو اضطرار او اضطراب پیدا کېږي. الله فرمایي: اذاعوا به، دوی بیا دا معلومات خپاره کړي. د الله دا کار نه دی خوښ. نو ځکه خو الله فرمایي: ولو ردوه الى الرسول، که دغه ډول معلومات چې د امن او خوف په اړه دوی ته راځي، دا په خپله خپاره نه کړي، مستقیما تعامل ورسره ونه کوي، بلکې راجع کړي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته
هغه پیغمبر ته چې معصوم دی، هغه پیغمبر ته چې عالم دی، هغه پیغمبر ته چې د الله استاد دی، هغه پیغمبر ته چې هر قدم د وحی پرانا کېږي چې هغه ته دا معلومات راځي کی ولو ردوه الى الرسول پیغمبر ته راځي کی دا معلومات والى اولي الامر منهم او په دوی کې د فکر او نظر او تصمیم خاوندانو ته راځي کی هغه خلق ته چې مناسب تصمیم نیولای شي، هغه خلق ته چې د معلوماتو صحت او سقم معلومولای شي، هغه خلق ته چې مصالح له مفاسد تفکیک کولای شي، هغه خلق ته چې د معلوماتو سایکولوژیک تاثیرات په ټولنه باندې ارزیابي کولای شي، هغه خلق ته راځي کی والى اولي الامر منهم لعلمه الذين نپوب شي دغه خبر په حقیقت او مثبت جانب باندې هغه خلق يستنبطونه منهم چې هغه صحیح وجه د معلوماتو استنباط ولای شي. هغه تاسو یې په ټولنه کې هغه نن تاسو یې له معلوماتو سره صحیح تعامل د تاسو کار دی. الله عام خلق منع کوي چې د امن او خوف معلومات دي پرته له ارزیابۍ او تحلیله پرته له صیقل کولو خلق تخبار شي. لعلمه الذين يستنبطونه منهم نو د دې خبر په حقیقت او صحیح وجه به پوشي هغه خلق چې په دوی کې د استنباط او تحلیل توانایي لري. ولولا فضل الله عليكم ورحمته کدی الله فضل پتا سنوي ای صحابه کرام او دی الله رحمت پتا سنوي الله په خپل حفظ او کرم کې تاسو ل کمزوري کېدلو او ل تیروتلو او د دښمن په فکری او استخباراتي دامونو کې لخکېل کېدلو ساتلی نه وای رحمت در باندې نه وای کړی لتبعتم الشیطان نو تاسو بل شیطان پیروي کړی و. ډېر عجیب حکم دی. په ناسنجول شو معلوماتو پسې تلل، ناسنجول شوي معلومات ولست په اختیار کې ورکول، په ناسنجول شو معلوماتو تصامیم نیول د شیطان په لاره تلل. الله فرمایي لتبعتم الشیطان. دلته څه شیطان ته د سجدې کولو او د رکوع کولو څه خبره منځ کې نشته، له معلوماتو سره د مناسب او نامناسب تعامل موضوع ده. خو الله دا شیطانی کار بولي چې څوک معلومات په ناسم ډول خپروي او په ناسم ډول تعامل ورسره کوي. لتبعتم الشیطان تاسو به شیطان پیروي کړی وه، شیطان به تیرویستلی وي، شیطان به ګمراه کړی وي، شیطان به په داسې تاواني لارو روان کړی وي چې بیا به یې جبیره سخته وه. الا قلیلا مگر ډېر لږ به بیا په تاسې کې پاتې وه. له معلوماتو سره تعامل په اسلام کې ډېر عظیم ارزښت لري او خصوصا بیا له امنیتي معلوماتو سره تعامل دا هغه څه دي چې لکه په کمپیوټر کې چې سافټویر دی، که سافټویر جوړ وي کرپټ نه وي اپډیټ وي فعال وي دا ټول ماشین روغ چلوي، ټول فعالیتونه سم اجرا کوي. خو که دا کمپیوټر هر څومره قوي او قیمتي وي، هر څومره نوی وي او هر څومره د ښې کمپنۍ وي، خو چې سافټویر یې مختل شوی وي دننه معلوماتي سیستم او له معلومات سره د تعامل تفاعلات او تعاملات یې خراب شوي وي دا ټول قیمتي ماشین به اصلا یا کار نشي کولی یا به غلط کمانډونه اخلي او غلط کار به کوي. الله تعالی په بل آیت کریمه کې فرمایي یا ایها الذین آمنوا حذرکم ای مؤمنانو تاسو خپل احتیاطي تدابیر ونیسئ، تاسو محتاط اوسئ، ځکه چې که تاسو محتاط اوسئ تاسو به مأمون او محفوظ اوسئ، او که تاسو بې احتیاط اوسئ د خپل امن په اړه د خپل نظام په اړه
د خپل جنگ او جګړې په اړه، د دشمن او دشمن شناسۍ په اړه بې احتیاط او غافل ووسئ، نو بیا به تاسې ناکام شئ. الله امر ورته کوي ای مؤمنانو خپل احتیاطي تدابیر ونیسئ، خذوا حذرکم، خپل احتیاط خپل حذر او ویره وساتئ. یعنی غافل مه اوسئ، د تل لپاره پر حذر اوسئ، د هر وخت لپاره د شک او د احتیاط په حس سنبال واوسئ، تر څو په تاسو کې د فوري عکس العمل توانایي د هر وخت لپاره موجوده وي. او دا په هغه صورت کې وي چې یو سړی په سایکولوژیک ډول باندې هم د ترقب او توقع په حالت کې وي، او په جسمانی لحاظ هم د فټنس داسې وي چې د فوري عکس العمل توانایي پکې وي. الله تعالی په قرآن کریم کې فرمایي په بل آیت کې ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه، تاسې په خپل ځانونه هلاکت ته مه ورغورځوئ. د دې آیت یو پس منظر دی، او هغه پس منظر یې دا دی چې کله چې صحابه کرامو عربي جزیره کې ډېرې سیمې فتح کړې، ډېر قبایل په اسلام کې داخل شول، او د مسلمانانو لښکر یې یوې خوا عراق ته ورسېدې، په بلې خوا شام ته ورسېدې، یا د شام حدودو ته ورسېدې. په عربي جزیره کې مخالفتونه خاموش شول، اسلامي نظام یا نوپای اسلامي نظام قائم شو. نو ځینې صحابه کرامو دا وګڼله چې په عسکري او امنیتي او قتالي جهادي فعالیت کې موږ دومره ډېر مصروف پاتې شو چې زموږ زراعتونه، زموږ باغونه شاړ شول، وچ شول، کورونه مو ترمیم ته ضرورت لري، دیوالونه مو لوړولو ته ضرورت لري، اقتصادي فعالیتونه مو دوباره له سره تازه کولو ته ضرورت لري. نو که یوه موده دغه عسکري جهادي امنیتي قتالي فعالیتونه پرېږدو، یا هغه د توجه اندازه ورته کمه کړو، او دغه نورو جوانبو ته چې تر اوسه پاتې دي دې ته توجه زیاته کړو، نو د دنیاوي جانب کې هم چې د موږ یو څه کمی کاستی راغلی دا به پوره شي. چې کله دوی دا تصمیم ونیو، د دوی په زړونو کې دغه ډول یو عزم او اراده پیدا شوه، الله ته د دغې ارادې خطرناک عواقب ورمعلوم وو چې دا به تباه کوونکي نتایج لري، دا به هلاکوونکي نتایج لري. نو الله وحی را نازله کړه ولا تلقوا بأیدیکم، خپل لوی لاس، خپل ځان مه غورځوئ الی التهلکه، هلاکت ته. معنا دا چې جهادي ژوند، امنیتي ژوند، استخباراتي ژوند، احتیاطي تدابیر، قتالي فعالیتونه دا مه پرېږدئ، دا له پامه مه غورځوئ، کنه دا د هلاکت لاره ده. که دې جانب کې تاسې غافله شوئ، بیا دغه باغونه، کورونه، پټي، زراعتونه، اقتصادونه، اولادونه، کورنۍ، دا بیا تاسې د دښمن په لاس له ذلیله کېدلو نشي راژغورلی. بیا به تاسې ذلیل یاست، دښمن به راشي در باندې مسلط بشي، ځمکې به هم د هغوی شي، باغونه به هم د هغوی شي، د تاسې ښځې او اولادونه به هم د هغوی په خدمت کې شي، وینځې او غلامان به شي، تاسې به په خپله هم د ذلت په ژوند کې د هغوی په لاس کې پرېوځئ، نو هلاک به شئ. امنیتي ژوند ته عدم توجه، قتالي استخباراتي ژوند ته عدم توجه، دا د الله په وینا د الله جل جلاله په خپل تعبیر دا د هلاکت یو کار ده. په دې سړی هلاکېږي. هغه ولسونه، هغه نظامونه چې امنیتي، استخباراتي، عسکري، قتالي فعالیتونه نه لري، هغوی په ډېرې اسانۍ ایل کېږي، تسخیرېږي، د دښمن تر اثر لاندې راځي، خاورې مستعمره کېږي، واک یې پردی کېږي، فضا یې پردی کېږي، نظام یې پردی کېږي، قوانین یې پردي کېږي، ارزښتونه پردي ورباندې تپل کېږي، له خپلو ارزښتونو محرومیږي. خو کم ولسونه چې
عسکري، امنیتي، استخباراتي، قتالي، جهادي فعالیتونه دوامدار ساتي او دا د خپل ژوند، د خپل اجتماعي ژوند، د خپل سیاسي ژوند یو جزء لا ينفک ګرځي، یو نه بیلیدونکې برخه یې ګرځي. هغوی که ډېر واړه هم وي، که ډېر محدود هم وي، څوک ورته سترګې نشي برګولی، څوک یې په خاوره نشي ورتللی. اوس د دغه ډول ژوند د خپلولو لپاره یا د دغه ډول عسکري، استخباراتي، قتالي، جهادي، امنیتي فعالیتونو د پاللو، ساتلو او دوامدار کولو لپاره ضرور څه شی دي؟ تر ټولو اساسي نقطه کې څه شی ده؟ تر ټولو اساسي نقطه کې دا ده ورونو چې دغه عسکري جهاد دی خپلو دیني، سیاسي، اجتماعي ارزښتونو ته او خپل فرهنګ او تمدن ته متعهد وي. چې کله د دوی ارزښتونه خپل وي، دوی به مستقل وي، او چې کله یې ارزښتونه پردي شول، کله یې فرهنګ پردی شو، کله یې پردي مصالح خپل مصالح وګڼل، په هغه صورت کې بیا دا خلک خپل هر څه له لاسه ورکوي. او همدې نقطې ته دښمنان متوجه شوي. په تېرو 100 کلونو کې ما تاسو ته مخکې وویل چې دوی کامیاب شول او تر دې مخکې دوی ناکام ول. ولې ناکام ول؟ مخکې دوی له اسلامي نړۍ سره یا د اسلامي نړۍ له هیوادونو سره یوازې عسکري تصادم درلوده. راشه لاشه، چې رابغلل دلته به یې وحشتونه وکول، وطنونه به یې ونیول، وران به یې کړل، مسجدونه به یې وران کړل، مساجد او مدارس به یې وران کړل، د ولس مشران، د ولس مخور خلک، د ولس منورین به یې تذلیل کړل. دغه کارونه به په خلکو کې یو کینه، یو د عکس العمل روحیه، یو د مقاومت توانایي راوپاروله. ښځه به هم راپورته شوه، نر به هم راپورته شو، کشر به هم راپورته شو، مشر به هم راپورته شو. ولس او نظام دا به دواړه د یرغلګر په مقابل کې ودرېدل. په اسانۍ به یې خپله خاوره، خپل نظام، خپل ولس له پردي یرغله خلاص کړ. اروپایان مسلسل د رسول الله صلی الله علیه وسلم له زمانې نه نیولې، د خاص ډول د صحابه کرامو د خلفای راشدین د زمانې نه نیولې، او وروسته بیا د صلیبي جګړو په زمانه کې، د صلیبي جګړو تر زمانې وروسته بیا د استعماري جګړو په زمانه کې، د استعماري جګړو تر زمانې وروسته بیا د فکري جګړې په زمانه کې. په دې ټولو کې کوشش کړی چې اسلامي هیوادونه تسخیر کی ونیسي، خو د دې فکري جګړې د زمانې نه په استثناء په دې نورو ټولو مراحلو کې دوی ناکام شوي. د اروپا لوی لوی پادشاهانو، د جرمني پادشاه، د فرانسې پادشاه، د انګلستان پادشاه، د ایټالیې پادشاه، دوی په خپل جنگونه رهبري کړي، په خپل شرق ته راغلي، شام ته راغلي، ترکیې ته راغلي، فلسطین ته راغلي، په خپل لښکر قیادت کړي، دلته راغلي دي. خو دوی کامیاب شوي نه دي، بیرته تللي، تلفات لیدلي. مسلمانان تر پخوا بیداره، ویښ، د نوو فعالیتونو په درلودلو دوباره بیا صحنې ته راوتلي. په وروستي ځل چې د فرانسې پادشاه نهم لویس هغه په مصر جګړه وکړه، او په مصر کې دی بیا یو جګړه کې اسیر شو. چې کله دی اسیر شو، د خپل اسارت په زمانه کې په دې غور وکړه چې د مسلمانان سره د دې چې شمیر د موږ په مقابل کې کم وي، وسلې د موږ په مقابل کې کمې وي، تجربه د موږ په مقابل کې کمه وي، مادي وضعیت یې تر موږ کمزوری، صحرا نشینه خلک. خو هر ځل دوی کامیابېږي، موږ ناکامیږو. د دې علت څه شی دی؟ په دې علت باندې د څو میاشتې غور وکړه. د څو میاشتې غور په نتیجه کې دی دې فیصلې ته ورسېد، یا د څو میاشتو له غوره وروسته دی دې نتیجې ته ورسېد چې د مسلمانانو د قوت عوامل د دوی په مادي وسایلو کې نه دي، دا د دوی په فکر کې دي، د دوی په اندیشه کې دي، د ژوند په اړه د دوی په برداشتونو کې دي. او
په هغو ارزښتونو کې دي چې دوی ورته ملتزم دي. وروسته بیا په یو معامله کې د ده فدیه ورکړی شوه او دی آزاد کړی شو. بېرته چې دی خپل لښکر ته وروسپارلی شو، هلته ورغی. ده د خپل لښکر مخور خلک، با تدبیره مشران، د پوهې او د ادراک او د نظر خاوندان راټول کړل او بیا یې ورته وویلې چې که چیرې تاسې غواړئ چې اسلامي نړۍ تسخیر کوي، مسلمانان لاندې کوي، اسلام مغلوبه کوي، نو تاسې د وسلې په جګړه کې دې هدف ته کله هم نشئ رسېدلی، ځکه چې مخکې نه یاست رسېدلی. خو که غواړئ چې دغه هدفونه ترلاسه کوئ، تاسې د مسلمانانو په فکر کار وکړئ، د مسلمانانو فکر تحریف کوي، مسلمانان په فکري لحاظ په ځان پورې وتړئ، د مسلمانانو ارزښتونه ور بدل کړئ، د مسلمانانو په اندیشه او فکر کې داسې وسوسې ور واچوئ چې دوی په خپلو ارزښتونو بې اعتماده شي او دوی ته الټرنیټیو یا بدیلونه ور وړاندې کړي. کله چې بېرته فرانسې ته لاړ، په فرانسه کې خپل فکري، فرهنګي او دیني او تعلیمي جهتونو سره مشوره وکوله او دې نتیجې ته ورسېد چې باید د فرانسې په پوهنتونونو کې او په تعلیمي درسګاهو کې استشراقي سیټونه یا استشراقي مناسب دا تأسیس شي. هغه ته چې دوی اورنټالیزم وایي. استشراق د شرق نه اخیستل شوی، دوی ځان غرب بولي او موږ ته شرق وایي. د مدیترانې نه شرق طرف ته دا دوی شرق بولي او د مدیترانې نه شمال او غرب طرف ته دا دوی غرب بولي. بیا هر هغه څه چې په شرق کې دي، که هغه دینونه دي، که هغه ژبې دي، که هغه فرهنګونه دي، که هغه تاریخ ده، که هغه تمدن ده، د دې د څېړنې هڅه دوی وکوله او دغه مراجع، کتابونه، مصادر دا یې پیدا کړل، هلته یې ویوړل او په خپلو پوهنتونونو کې له دغو معلوماتو داسې یو نصاب جوړ کړه یا داسې نصابونه یې جوړ کړل چې بیا یې د خپلو سفارتونو له لارې او د خپلو نورو تجارتي او د تماس د کانالونو له لارې د مسلمانانو اولادونه غرب ته ور وغوښتل او هلته یې وروزل. دغه روزنې بیا دوام پیدا کړ. کله چې دوام پیدا کړ، هلته دوی بیا کوشش وکړه چې دوه نورې لارې انتخاب کړي یا دوه لارې انتخاب کړي. یوه لاره ده چې په مسلمانانو کې د خپلو سفارتونو له لارې، د خپلو کونسلیو له لارې او د خپلو نورو معلوماتي کانالونو او جهتونو له لارې تر ټولو باذکاوته هلکان، تر ټولو د مؤثرو کورنیو هلکان او نجونې، تر ټولو د سیاستمدارو کورنیو هلکان دا جذب کړي، هلته یې وروزي، هلته داسې تعامل ورسره وکوي چې دغه له شرقه ورغلي خلک د دوی د کورنیو اعضا وبولي ځان. او دې ته به تاسې متوجه چې کله له اسلامي مملکتونو نه هلکان او حتی نجونې د غرب په پوهنتونونو کې د درس لپاره ورځي، هلته غربي کورنۍ دوی اخلي، د خپلې کورنۍ اعضا یې ګرځوي. دا یو فرهنګ دی، هلته بلکل عادي فرهنګ ده. یو چا یو عرب ځان سره نیولی، یو چا ترکی ځان سره نیولی، خپلې لور سره یې کېنوي، خپلې زوی سره یې کېنوي، په خپل دسترخوان یې کېنوي، مصرف ورکوي ورته. دا یو سنجول شوی تدبیر دی، یوازې یو انساني عاطفي تعامل نه دی، دا یو سنجول شوی تدبیر دی چې هم باید په نصابونو او په معلوماتو کې هغه څه دوی تلقي کړي، واخلي او جذب کړي چې هغه دوی ته په ګټه ورځي، او هم په عاطفي شکل، په روحي رواني شکل له دوی سره داسې تعامل وشي چې د غرب ټولنه، د غرب کورنۍ، د غرب ارزښتونه، د غرب اخلاق، د غرب تمدن دا ورته تر ټولو غوره او امثل د بیسټ ون دا ورته ښکاره شي، تر ټولو غوره. کله چې دغه خلک بیرته راغلل دلته او بیا د استعماري زمانې په وخت کې چې دوی د اسلامي مملکتونو
حکومتونه پرځولي وو، نیولي وو. په هند کې په منځنۍ اسیا کې روسانو نیولي وو، په هند کې انګریزانو نیولي وو، په شمالي افریقا کې فرانسویانو او اسپانویانو او ایټالویانو نیولي وو. دغه روزل شوي خلک بیرته دلته راوستل او په حکومتونو کې یې وټاکل. دوی ته یې مناصب ورکړل، دوی ته یې ادارې جوړې کړې، دوی ته یې خپرندویه ادارې جوړې کړې، د کتاب د نشر، د مجلې د نشر، د اخبارونو د نشر، د ادبي ټولنو د تأسیس او د خطاب د منابرو د استعمال فرصتونه یې د دوی په لاس کې ورکړل. د لږ وخت په تېرېدلو په غرب کې دغو روزل شوو ځوانو، هوښیارو، تیز فهمه او د مخورو کورنیو بچیانو په خپلو مملکتونو کې دلته سیاسي و فرهنګي بنیادونه جوړ کړل. سیاسي تکتلات او فرهنګي مراکز یې جوړ کړل. چا اخبار تاسیس کړ، چا مجله تاسیس کړه، چا یو کلب تاسیس کړ او په دې کې په هفتوار شکل، په روزانه شکل، په میاشتني شکل د وطن ځوانان، پوهان، نوي هغه ځوانان چې په پوهنتونونو په سیاسي مجال کې سیاسي حس ورسره پیدا شوی و، دا یې راجذب کړل او د لږ وخت په تېرېدلو له دوی نه احزاب جوړ شول. چې کله له دوی نه احزاب جوړ شول، دغه احزاب مستعمرینو د خپل استعمار په زمانه کې سرپرستی کړل. دوی ته فرصتونه په لاس کې ورکړل. دوی ته دا وویل چې تاسې مډرنیست یاست، تاسې مترقي یاست. ملا، منبر، پیر، ملک، خانقاه، مشر دا زاړه پالي دي، دا مرتجي دي، دا بیرته پاتې دي، دا له نړۍ سره مسایرت نشي کولی. تاسې د دوی په خلاف موقفګیري وکوئ او ځوان خلک، ځوان نسلونه دا په ځان پسې کړي. کله چې دوی دغه کار وکاوه او له دغه وړو تکتلاتو نه دوی په لویو احزابو بدل شول، نو بیا په دې وخت کې مستعمرینو څه وکړل؟ هغوی د مقاومتونو تاب نور نه درلوده د ازادي خواهانو، ځکه د ازادي خواهۍ څپې په دې مملکتونو کې راپورته شوې وي. چې راپورته شوې وي، دغو غربیانو د ازادي خواهانو سره د مقابلې تاب نور په ځان کې نه درلود. نو بیا یې داسې وکړل چې مسلمانانو ته او په اسلامي خاوره کې ادارو ته دوی ته وویل چې موږ درنه ځو، دا حکومت نظام ده د تاسې خپلو بچیانو ته در پرېږدو. تاسې وګورئ چې په تاسې کې څوک ډېرې رایې ګټي، څوک لوی حزب لري، څوک د تاسې مصالحو ته تحقق ورکولی شي. نو دغه احزاب چې دوی په خپله تاسیس کړي وو، ځوانان یې دوی روزلي وو، دوی بافکره کړي وو، دوی بافرهنګه کړي وو، دوی غربي ژبې ورزده کړې وې، دوی په غربي فلسفو باندې د غرب په معاصره سیاسي فلسفه باندې روزلي وو او هغوی بیا دلته فرهنګي او سیاسي فعالیتونه شروع کړي وو، بیا په لویو احزابو باندې بدل شول. نو مسلمانان دلته ولیدل چې دا خو نه زموږ بچیان دي او زموږ خلک دي. او دغه خلک چې د غربیانو په لاس روزل شوي وو، دوی ډېر مکار، دومخي او فریبکار خلک وو. له انګریز سره یې فکري وابستګي درلوده او له خپلو ولسونو سره یې نسلي وابستګي درلوده. دوی ته به یې خپل نسلي اتنیک شکل ورمخکې کاوه چې موږ د تاسې نسل یو، د تاسې اولاده یو، د تاسې وینه یو، د تاسې اړوکه یو، موږ د تاسې د مصالحو د تحقق لپاره کار کوو، موږ تاسې ته ازادي غواړو، موږ تاسې ته نظام جوړوو. او هغوی ته به ویل تاسې لاړ شئ، موږ د تاسې وفادار شاګردان یو. انګریز لاړ، په ځای نظام داسې چاته ور وسپاره چې تر ننه ورته اسلام رانغی. انګریز لاړ، په ځای داسې څوک پاتې شو چې انګریزي فکر، انګریزي قوانینو، انګریزي اخلاقو، انګریزي تمدن، غربي او انګریزي ارزښتونو ته تر خپل انګریزانو هم ډېر متعهد دي. د لسګونو کلونو په تېرېدلو چې کومې ځمکې وطنونه له غربیانو آزاد شول، هلته بیا تر اوسه ورکې اسلام رانغی. ولې؟ چا یې مخنیوی وکړ؟ دغه د پردیو په فکر روزل شوو خلکو یې مخنیوی وکړ. فرانسوی لاړ، فرانسویت پاتې شو. فرانسوي تمدن، فرانسوي ژبه، فرانسوي ارزښتونه، فرانسوي قوانین، فرانسوي عسکري نظام، فرانسوي ډیپلوماسي په ځای پاتې شو. نن د شمالي افریقا په هیوادونو کې
فرانسویت حاکم دی هلته که حتی د دیموکراسۍ له لارې او د انتخاباتو له لارې هم یو څوک یو اسلامي جهت اکثریت وګټي او د حکومت د تشکیلولو مرحلې ته ورسېږي، همدغه د فرانسوي او غربي او انګریزي فکر بچیان به پسې راپورته شي، کودتاوې پرې وکړي، رئیس جمهوران اعدام کړي، د انتخاباتو ګټلې نتایج ورته ډسمس کړي، دوی په زندانونو کې واچوي، تورونه تهمتونه پرې ولګوي. روسان ووتل له منځنۍ اسیا، تاجکستان، ازبکستان، قزاقستان، قرغیزستان، ترکمنستان، آذربایجان، چچنیا، داغستان، انګوشیا، تتارستان، روسان ته ووتل، خو اسلام یې په ځای رانغی. ولې؟ هلته دوی چې کله وتل نو په هر مملکت کې د KGB د استخباراتو مشر د هغه مملکت رئیس جمهور وټاک. فکري سیستم یا فکري مفاهیم، اداري سیستم، عسکري سیستم دا یې داسې عیار کړ چې روسیه د لمر او دوی د اقمار وي. هلته دې په اسلامي نامه باندې بندیز ولګي، هلته دې تر 13 کلنۍ پورې چې څوک نه وي رسېدلی جومات ته د هغه په تللو د بندیز ولګي، په اسلامي احزابو د بندیز ولګېږي، په هغو احزابو د لا بندیز ولګېږي چې دوی ورسره اګریمنټ توافق لري، تړون یې ورسره کړی، د سولې تړون یې ورسره کړی. دغه وضعیت ولې رامخته شو؟ دا وضعیت ځکه رامخته شو چې غربیانو غوښتل شرق تسخیر کړي، اسلامي مملکتونه ونیسي، زموږ شتمنۍ رانه وتروړي، زموږ نظامونه په خپل خدمت کې واقع کړي، زموږ ولسونه غلام کړي، زموږ زیر زمین او سر زمین شتمنۍ په یوه او بل بهانه او په یوه او بل نامه او په یوه او بل تړون رانه یغما کړي، ویې تښتوي. د دې لپاره دوی دلته نسلونه وروزل، خپل افکار، خپل ادبیات، خپل عقاید، خپل نظریات، خپل ارزښتونه، خپل تاریخ، خپل تمدن دا یې دلته په دې خلکو کې راوست. چې کله یې راوسته شرق له خپله ځانه پردی شو، مسلمانان له خپله ځانه پردي شول. زموږ خپل خلک چا روسانو ته وویلې راشي دا وطن ونیسه، موږ در سره یو. روسان راغله، دا وطن یې ونیو، دا وطن یې ړنګ، دا وطن یې بمبار کړ، د دې وطن په لکونو ځوانان یې په زندانونو کې واچول، دلته یې په میلیونونو میندې بورې کړې، په میلیونونو بچیان یې یتیمان کړل، او دا هر څه په دې نامه چې دلته موږ ترقي راولو، دلته موږ مساوات راولو، دلته موږ پرمختګ راولو، دلته موږ سوسیالیزم راولو، دلته موږ د انسانانو ترمنځ عدل راولو، دلته موږ د برجوازۍ او د فیوډالیزم مخه نیسو. خو نتیجه یې څه شی وه د دغو شعارونو؟ نتیجه یې دا وه چې د ما وطن ونړېد، د ما کلي بمبار شول، د ما 50 لکه خلک په پردیو ډاګونو کې اواره شول، د ما د وطن دکتوران، ماستران، پوهان، متخصصین غرب ته اواره شول، په پردیو کمپنیو، پردیو شرکتونو، پردیو حکومتونو کې د دویم لاس دریم لاس انسانانو په حیث استخدام شول. دا وطن دوی د هغو خلکو په لاس ونیو او تسخیر یې کړ چې په فکري لحاظ دوی مخکې روزلي وو. مارکسیستي ادبیات یې دلته را صادر کړي، خلکو ته یې د کاغذ په مخ جنتونه جوړ کړي وو، له واقعیتونو نه لرې، له حقایقو لرې، ځوانان یې مست کړي وو، ځوانان یې د خپلو پلرونو، خپلو میندو، خپلو مشرانو، خپلو دیني مقتدایانو په خلاف بسیج کړي وو. زه د هغې زمانې سړی یم، ما د هغې زمانې مکتب ویلی، ما د هغې زمانې سازماني تربیه لیدلې چې څنګه به یې ځوانان د خپل ولس د ارزښتونو، د خپلو دیني مقدساتو، د خپل مسجد او امام او د خپل محراب او منبر، د خپل کلي د ملک او مشر او مخور انسان په خلاف بسیج کول او هغو ته به یې نظریه ورکول. د همدې ولس خپل بچیانو متاسفانه په ډېر تاسف باید ووایو، په ډېر قساوت او بېرحمۍ خپل ورونه وکړول، ویې ځورول په همدې استخباراتي ریاستونو کې، په ډېرې بېدردۍ، په ډېرې بېعاطفګۍ. د چا لپاره؟ د روسانو لپاره.
چې په دې وطن کې د کمونیزم راشي. په داسې حال کې چې کمونیزم د موږ درد نه دوا کاوه، موږ مسلمان ملت وو، موږ په دین باور درلوده، په الله مو باور درلوده، په آخرت هم باور درلوده، په غیبیات هم باور درلوده، په شخصي ملکیت هم باور درلوده، په اقتصادي لحاظ متفاوت ژوند باندې باور درلوده، او دا هر څه په کمونیزم کې نه وو. کمونیزم دې ته خانه اصلا نه درلوده. دوی د کمونیزم د راصادرولو لپاره او دلته د عملي کولو لپاره زموږ ځوانان رانه پردي کړل، په فکري لحاظ یې پردي کړل. بیا په فکري لحاظ دغو پردو شوو ځوانانو خپل ولس بمبار کړ، خپل کلي ونړول، خپل مساجد یې ونړول. د خپلو ځوانانو تنکیو هغو ځوانانو چې د دین د دفاع لپاره، د وطن د دفاع لپاره، د ناموس نه د دفاع په خاطر راپورته شوي وو، له هغوی نوکان وویستل. دا څه د تخیل کیسې نه دي، دا د مشاهدې کیسې دي، او دا په موږ او تاسو کې د موجودو خلکو د مشاهدې کیسې دي. دا د موږ عملي ممارست و، دا موږ خپله کړی ده. دا داسې نه ده چې له بل چا نه یې نقل قول کوم زه. دا د هغو خلکو روټین و، د هغو خلکو روزانه کار او فعالیت و چې باید حافظ، قاری، مفتی، ملا، مجاهد، متدین راونیسي، وی وهي، وی ټکوي، تعذیب کوي، تر څو اعتراف وکړي چې زه د فلاني مملکت ایجنټ یم. په داسې حال کې چې د کومو ارزښتونو چې دغو خلکو دغه حاکمې طبقې په خپله دفاع کوله، هغه د دې ولس ارزښتونه نه وو، هغه د دې ولس دین نه وو، هغه د دې ولس تمدن نه وو، هغه د دې ولس تاریخ نه وو، هغه د دې ولس اخلاق نه وو، هغه د دې ولس سیاسي او اجتماعي مصالح نه وو. دوی په خپله تېروتلي وو، خو هغه خلک چې خپل سر به یې په لاس کې نیولی وو او له ناموس نه د دفاع په خاطر، له خاورې د دفاع په خاطر، له تاریخه د دفاع په خاطر، له معنویته د دفاع په خاطر به کور، مور، ښځه، بچی، ځوانه، ناوې، کمپنۍ، پوهنتون، مکتب، بازار، مارکیټ پرېښی و، او غره، ځنګله، غار، دشتې، واورې، بم، بارود، بمبار، کمین، پټ ژوند دا یې زغملي وو. هغه به دې ته مجرم ښکارېده، هغه به یې وژل، هغه به یې توهینول، هغه به یې زړول، هغه به یې تعذیبول. کمال بې عاطفګي وه، له خپلو ارزښتونو خپل دین سره کمال بې تفاوتي وه. متاسفانه چې همدغه تجربه بیا تکرار شو. امریکایان راغله، اروپایان راغله، په لسګونو استخباراتي جهاتونه او کمپنۍ یې راغله، شخصي زندانونه یې جوړ کړل. زموږ د ولس 22,000 ځوانان دی په یوه وخت په زندانونو کې واچول. د دې ځوانانو 95% یې هغه څوک و چې د خپل وطن له ارزښتونو او د خپل وطن له مصالحو، د خپل دین، د خپل ولس له ابرو له عزته یې دفاع کوله. یا قاري و، یا مفتی و، یا د مسجد امام و، یا د پوهنتون محصل و، یا د لیسې شاګرد و. د فکر او د اندیشې خلک و، بې سواده نه و. زه د بګرام زندان ته لاړم او د بندیانو په کوټو وګرځېدم. دا چې هغوی د ورخطایي په حالت کې بې له کومې مخکنۍ امادګۍ راوتلي وو، نو خپل کتابونه، خپل خاطرې، خپل لیکنې، خپل برداشتونه د ژوند او دین او سیاست او فکر او اخلاقو په اړه چې دا هلته ورنه پاتې اوس دا هره کتابچه به مې راخیسته، باور وکړئ چې ورته ویلې کېدم، باور وکړئ چې اوښکې مې راتلې. یا الله، د ما د وطن داسې ځوانان دلته په دې تورو تمبو شاته پراته وو، دلته په اتکړیو کې پراته وو چې دغه هر ټکی، هر لفظ یې مرغلره ده، له دې هر لفظ نه یې د تعلق بالله احساس له ورایه ښکاري، له دغه هر لفظ، له هر شعر، له هر بیت، له هر لنډۍ، له هر کیسې، له هر خاطرې له دې وطن سره وفاداري ښکاري، له دې دین سره وفاداري ښکاري، له اسلام سره وفاداري ښکاري. داسې خلک دلته بندیان او بیا د موږ خپل بې رحمه ورونو هغه تعذیبول، هغه توهینول، هغوی قسمه قسم تیري کول. د چا لپاره؟ د امریکا لپاره، د فرانسې لپاره، د جرمني لپاره، د ایټالیا لپاره، د ټولې اروپا لپاره،
کاناډا لپاره د استرالیا لپاره